ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم او کرم سرا من دا صحابة کرامو رضوان الله عليهم أجمعين باز نصیحتونه بیانول او وجه د دې چې ولې موږ د صحابه کرامو نصیحتونه غوره کړي د بیانولو دپاره فرق څه دی د هغوی په نصیحتونو کې او د عامو مسلمانانو په نصیحتونو کې. نن موږ د هغې یو نشست پوره کړو ځکه که نن موږ د سیرت درس یا بیان وکړو د علي رضی الله عنه، په هغې کې بیا یو دوه هفتې وقفه به راځي ځکه چې انشاءالله را روانې جمعې له او د هغې نه بعد چې کومه جمعه ده زما بیان به بهر بل ځای کې نو بیا به کې وقفه راځي. نو نن به یو نشست د صحابه کرامو د نصیحتونو یو بل واخلو، هغه ګټور نصیحتونه چې زموږ د دین او دنیا کې په کار راځي. هغه نصیحتونه که په هغې باندې عمل وکړو نو زموږ دنیا پې هم ښایسته کېږي او زموږ آخرت پې هم ښایسته کېږي. یو څو نصیحتونه به ترې بیان کړو. یو صحابي ابی ابن کعب رضی الله عنه، مشهور صحابي دی ابی بن کعب رضی الله عنه. د ده نه ډېر نصیحتونه د ده په سیرت کې او په آثارو کې را نقل شوي دي، خو یو مشهور نصیحت چې ډېر فایدهمند نصیحت دی زموږ دپاره، او زه خو دا وایم که په دې نصیحت باندې چا عمل وکړو نو غمونه د دنیا به ختم شي، او که په دې نصیحت باندې چا عمل وکړو نو زړه به مطمئن شي او ژوند تېرول به ورته اسان شي. هغه به دا خبره کوله ابی ابن کعب رضی الله عنه، وی څوک چې هغه څه ته ګوري چې د خلکو سره دي، څوک چې هغه څه ته ګوري چې د خلکو سره دي، طال حزنه د ده غم ډېرېږي. دا ډېره ناشنا خبره کړې، داسې یو خبره نه ده چې وشوه او ختمه شوه. که د دې نصیحت په وضاحت دې ځان پوه کړو، د دې په زیر زبر دې ځان پوه کړو، نو ژوند ما تاسو ته وایي چې په سکون به دې شي. زموږ غټ مشکل په ژوند کې نن سبا هغه دا دی، خصوصا د خپلې معاشرې خبره کوم زه د پښتني معاشرې، هغه دا چې موږ هغه څه ته ګورو چې د نورو سره دي او هغه څه ته نه ګورو څه چې زموږ سره دي. دا زموږ لوی غم او لوی ټنشن دی. که چېرته موږ د خپل نظر کنټرول کړو که نه، او هغه څه ته وکتو څه چې الله موږ له راکړي دي، زه پرې ته قسم خورم د الله په کور کې که په ژوند کې د سکون رانغی، که په ژوند کې د سکون رانغی او دا ژوند دې په ارام نه شو، بیا زما دا نوم بدل کړه. او په دې باندې خبره موږ درسونو په منځ کې کړې دي. دلته ښایسته هغه حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم هغه به رایت کوو. ما تاسو ته ویلي چې د صحابه کرامو دا نصیحتونه د کوم ځای نه اخیستې شوي دي؟ د قرآن او د حدیث نه. رسول صلی الله علیه وسلم دا نصیحت موږ ته کړی دی. وګوره هغه چاته د دنیا د نعمتونو په باره کې، وګوره هغه چاته چې هغه ستا نه لاندې دي، او مه ګوره هغه چاته چې ستا نه بره دي. وی که داسې وکړو چې ولي کتو هغه چاته چې ستا نه بره دي او ستا نه ورسره زیاته ده، نو هغه نعمتونه به سپک ګڼې، درس ته توجه کړې راوښیي. هغه درسونه به سپک ګڼې، عفوا هغه نعمتونه به سپک ګڼې چې کوم نعمتونه تا سره دي، چې کوم تاله الله درکړي دي. اوس ګوره که چېرته ته ګورې زما نعمتونو ته، زه ګورم ستا نعمتونو ته، نو ستا نصیب بدل دی، زما بدل دی. په تقدیر خو زموږ ایمان دی که نه. بل اوس بلا یو رد هم کړی، نوي نوي نمونې مارکیټ ته راوځي. دا زه دې خلکو ته وایم د دې ټینشن مه کوه، دا پښتونخوا ده،
دا پاکستان دی، دا افغانستان دی، دا بر صغیر، دلته هر څه کیدی شي، دا ممکن وسته نه وي. او دلته هر سړی بیان کولی شي، او دلته د هر چا خبرې ته لاس پړه کولی کېږي، او دلته هر چا ته ویلی کېږي چې او دا تکړه سړی دی. نو هغه په دې ښه تقدیر دا مسله مې خبره کوله که نه، وایي چې 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي دي، نو بیا خو الله ما سره ظلم کې والعیاذ بالله. اوس په دې خبره ماشوم پوه دی، خو دا سړی پې نه دی پوه، اصل مغز د مسلې دته نه دی معلوم. اول خبره خو دا دی چې ته په دې رد کې ته د فلان او د علان په خبره رد نه کې، ته رد په چا کې؟ الله او د الله په رسول کې. الله او د الله په رسول، دا هغه فرقه ده هغه ځان ته چې وایي موږ صرف قرآن منو حدیث نه منو، اصل کې دغه مسله. قرآن کې په سورة الحدید کې الله دا خبره کړې ده، څه چې وي تاسو ته راپېښېږي الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر د هر څه موږ لیکلي دي. که څوک وایي چې زه حدیث نه منم، نو قرآن کې خو دا مسله شته که نه؟ قرآن کې چې هر څه الله وایي ما لیکلي دي، نو بیا خو به اول رد په څه کې؟ په قرآن به کې چې د قرآن دا خبره والعیاذ بالله غلطه شوه، څنګه لیکلی شي؟ حدیث کې دا حدیث یو نه بې شماره زما موضوع دا نه ده چې ته په یوه ورځ خبره وکړم تقدیر په دې مسله چې څومره پې زه تا ته صحیح سند والا دلایل ښیم. ښه حدیثونو کې ځای په ځای دا مسله راغلې ده، حدیث سره خو ده نه لګي. او د اوسه پورې موږ واړو مور پلار او استادانو او ټول راته دا ښوري وي ایمان چې دی څو ارکان دي؟ 6. دا موږ ته د وړوکوالي نه ښوري دي که نه؟ زر موږ وایو آمنت بالله وبملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. دا خبره تاسو وړوکوالي کې یاده کړې که نه؟ او په تقدیر زموږ ایمان دی، که هغه خیري که هغه شري. اوس دې مولوي صاحب ته دا وایي چې دومره وخت نه چې زموږ دا مسله د ایمان رکن را روان و، نن یې ته ختمې د ایمان رکنو، د اوسه پورې دا د ایمان رکنو په تقدیر باندې ایمان ته تقدیر شتي نه والعیاذ بالله. ها 50,000 کاله مخکې چې الله دا هر څه ولیکل، نو دا څنګه؟ مغز د مسلې دا دی. او زه بار بار د خپلو ملګرو ته بیانوم چې ګوره رب العالمین دې ته ضرورت نه لري چې هغه به انتظار کوي چې څه به کېږي څه به نه کېږي بیا به یې لیکي. ته د مخکې نه پته وه نو ویې لیکل، ته د مخکې نه پته وه چې پلانې به مونځ اودس نه کوي، تقدیر کې ولیکل دی به مونځ اودس نه کوي. دې کې څه دي؟ دې کې څه اشکال دی؟ هېڅ اشکال به کې نشته. اشکال هغه چاته دی چې اصل کې د هغه د الله د دین سره نه لګي. ښه نو خبره مې دا کوله هسې تقدیر دی، دا خو د تقدیر خبرې دي چې زما سره چې کوم نعمتونه دي هغه جدا دي، تا سره چې کوم نعمتونه دي هغه جدا دي. اوس که ته هغه نعمتونو ته ګورې چې کوم ما الله را کړي دي دنیوي نعمتونه، نو ته به هغه نعمتونه سپک ګڼې کوم چې الله تعالی در کړي دي. او که زه هغې ته ګورم چې تا در کړي ما ته زما دا سپک کوي، او مونږ تمام دي بیا پښتانه پردي حسابونه، پردي کتابونه، پردي مالونه حسابول، د څومره وګټل سعودي کې څومره وخوشو، د جیدات څومره، او تېر شوي کال چې دلته غځي کې د ځمکه اخیستې وه، لکه دا ورته هم یاد دي. لکه دې دومره فارغه دی چې ده سره دا وخت هم شته چې د خلکو جیدادونه حسابوي، د خلکو حساب کتاب د ده سره. ځکه موږ در په در یو، ځکه موږ الحمدلله نه وایو. ولې زه به الحمدلله څنګه ووایم؟ زه به الحمدلله څنګه ووایم؟ ما سره 2 خپې روغې دي او د دې بل سره چې دی سکوټر دی. نو زه سکوټر ته ګورم نو هغه 2 روغو خپو باندې به الحمدلله نه وایم، حالانکې 2 خپې را سره روغې دي، چا ته ضرورت نه لرم چې لاس راکړي، په خپله ګرځم. خو زه الحمدلله نشم ویلی ځکه زما نظر هلته و بل چا باندې دی. زما سره مال الله مثال لونه را کړي دي، الحمدلله بې زه نه وایم ځکه چې زما نظر په هغه چا دی چې الله والا زامن ورکړي، او په هغه چا مې نظر نه دی چې د سره ور الله بچي نه دي ورکړي. الحمدلله نه ویلی کېږي. الحمدلله به دې څنګه ووایي؟ په دغه 100,000 تنخوا باندې 100,000 روپۍ چې ده ته میلاوېږي، ځکه چې دی ګوري هغه چا ته چې هغه تنخوا په لکاو کې ده، خو دی نه ګوري هغه چا ته چې په روډونو باندې ګرځي او د خلکو نه سوال کوي او ډوډۍ د هغه 2 ټیمه نه وي، دی هغو ته نه ګوري. دغه شان پسې بیا ځه. نو د ابی بن کعب رضی الله عنه دا خبره یاده ساتئ، وایي څوک چې ګوري هغه څه ته چې د خلکو سره دي، طال حزنه د ده غم ورسره د ده غم ډېرېږي.
غم کمیږي نه. که ته دا غواړې چې غم دې کم شي که نه، نو طریقه یې څه ده؟ ځان نه به ښکته خلکو ته ګورې. په یو باب کې به ځان نه بره ته ګورې، د دین په باب کې، په دیندارۍ کې او په دین کې به د ځان نه کته ته نه ګورې. موږ قصه ورته کړې ده، موږ په دیندارۍ کې د ځان نه کته ته ګورو، لکه چې ته ورته دینداري کوه، عبادت کوه، نو دې هغه یو ته ګوري، هغه د هفتې چې 2 منځونه کوي، وي د هغه نه خو زه خیر، هغه هفته کې 2 منځونه کوي، زه په هفته کې 5 کوم، نو دې ورته روان دی. په کار دا و چې ته په دنیا کې د ځان نه کته ته کتلی، لکه ستا دا کور وړوکی دی، یاره الحمدلله وړوکی دی، خو بل ته وګوره هغه جونګړه کې اوسېږي، هغه یو ته وګوره د کرایي په کور کې، هغه یو ته وګوره هغه کور نشته. موږ کیسه الټه کړې ده. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. انس ابن مالک رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله عنه مشهور صحابي دی او د رسول الله وسلم خادم دی، او 100 کاله خدمت کړو، 10 کاله د رسول الله وسلم خدمت کړو. سوچ وکړئ د رسول الله وسلم نه څومره څه زده کړي. انس ابن مالک رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله عنه وی یو بنده په ښایسته اخلاقو سره د جنت اوچتو مرتبو ته رسیږي، حالانکې ده د الله ډېره بندګي نه یې کړي، ډېره بندګي نه یې کړي، معنی هغه عابد نه دی، هغه شپه ورځ چې په عبادتونو کې لګیا دی، داسې هغه کوم څه چې په ده فرض دي هغه یې کړي دي، کوم څه چې ضروري دي هغه یې کړي دي، بیا هم د جنت اوچتو مرتبو ته ورسېد. په څه سره؟ په ښو اخلاقو سره. او بیا دا وایي او یو بنده د جهنم هغه لاندې چې کومه کنده د هغې ته رسي په بد اخلاقو، په بد اخلاقو سره د دې چې د الله بندګي هم کړي. د دواړو خبرو ته ګوره، یو بنده په ښایسته اخلاقو سره د جنت اوچته مرتبه ګټي، حالانکې داسې زیاته بندګي هم د الله نه یې کړي، چېرې سړی وي چې دی د حد نه زیات لګیا، او یو سړی په بدو اخلاقو باندې د جهنم هغه کنده ځان له ګټي چې هغه لاندینۍ کنده ده په بدو اخلاقو، حالانکې ده ګوره د الله عبادتونه هم کړي دي. اوچت اخلاق، دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده. ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث نه دا خبره اخیسته چې یو انسان په اوچتو اخلاقو باندې مرتبه د هغه مسلمان ته رسي چې هغه روجي نفلي نیسي، هغه د شپې تهجد کوي، هغه د الله بندګي کوي، دې مرتبو ته انسان په اوچتو اخلاقو سره رسي. ښایسته اخلاق ډېر لوی کمال دی زموږ په معاشره کې، د ښایسته اخلاقو ډېر لوی کمال دی. دا خبره زه د افسوس سره کوم، او تعجب به هله وکړي چې کله یو سړی د دیندارۍ دعوه کوي او په ده کې ښایسته اخلاق دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده، وایي په تاسو کې به د قیامت په ورځ ماتې نږدې، په تاسو کې هغه خلک چې د چا اخلاق ښایسته وي. اخلاق اوچت ساتل د جنت اوچتې مرتبې به ته ګټلی شي، اگر که ته داسې غټ عابد زاهد نه یې او په بدو اخلاقو سره ته د جهنم کندې ته رسې، اگر که ته ځان ته ډېر سوی. نو دا نصیحت او دا خبره د انس بن مالک رضی الله عنه وه. او بله ورسره دا خبره یاده کړه، د ښایسته اخلاقو شروعات ته کوم ځینه کېږي. دا خبره به تاسو ته لږو خلکو بیان کړي، یا به کېدای شي تاسو اورېدلي نه. د ټولو نه اول ښایسته اخلاق د خپل رب سره، دا ټکي به تاسو نه اورېدلي. ښایسته اخلاق د رب سره، او ښایسته اخلاق د رب سره څنګه؟ ګوره ښایسته اخلاق د مخلوق سره دا موږ ډېر اورېدلي، د مخلوق به قدر کې هغه څه به نه کوي چې دی پرې خفه کېږي، د ده بې قدري به نه کوي، د ده بې احترامي به نه کوي، دا ټول په ښایسته اخلاقو کې راځي. همدقه شان معامله چې ستا د خالق سره وي، ګورې څنګه ښایسته اخلاق د الله سره په معامله کې د الله به قدر کوي، څنګه چې ښایسته اخلاق د مخلوق سره دا دي چې ته به د هغه قدر کوي، د الله به قدر کوي. او نوح علیه السلام چې د خپل قوم نه کومې ګیلې کړي وې او الله ته ذکر کړي دي، الله رب العزت په سورت نوح کې هغه ټوله خبره د هغه را نقل کړې ده. پوره سورت ته په دې نوم باندې په 1 سپاره کې یو خبره هغه خپل قوم ته دا کړې وه،
ما لكم لا ترجون لله وقارا. تاسو لسی چل چې تاسو د الله قدر نه کوئ. ډېره لویه مسله ده، ډېره لویه نقطه ده د الله قدر کول. د الله قدر کول، د الله عظمت او تعظیم داسې کول لکه څنګه چې پکار دي. ډېر خلک داسې دي چې د مخلوق ښه قدر کوي، د الله قدر نه کوي. زه د سره دې اخلاقو ته ښایسته اخلاق وایم او دا اخلاق به تعالی څه فایده درکړي. یو سړی د مخلوق نه حیا کوي، د الله نه نه کوي، دا د کوم ځای ښه اخلاق دي؟ یو سړی د مخلوق سره په معامله کې صفا دی او د خالق سره چې کله معامله راشي بیا ګډوډه معامله، دا د کوم ځای اوچت اخلاق دي؟ ځکه شروع به ته د کوم ځای نه کوې؟ د خپل رب نه، د خالق نه، چې د هغه سره ستا معامله د قدري، چې دا زما رب دی، څه چې راته وایي هغه به مني، څه نه چې منع کړی د هغې نه به منع کوي. هسې ګوره مخلوق کې دله مثال درکړم، مور او پلار. د پلار سره ښایسته اخلاق څه دي؟ د تاسو نه دا اورېدو غواړم. یاره پلانې بچې د پلار سره ډېره ښایسته معامله لري، ډېر ښایسته اخلاق دي. د هغه تابعدار دی. تابعدار څه مطلب دی؟ چې څه ورته وایي هغه کوي، چې څه نه منع کوي یې نه منع کېږي. ده ته موږ ښایسته اخلاق والا وایو. او دی او د پلار سره دقه معامله دا به د خپل رب سره ساتي. چې د سره ته دې رب ویلي دي چې ویې که هغه کوي، چې د څه نه منع کړي هغې نه منع کېږي. دا ښایسته اخلاق دي. بهر زما اخلاق ښایسته دي، د مخلوق سره د خالق سره ستا معامله داسې ده چې هغه د بیانولو نه ده، په دې اخلاقو کې څه کوي. دویمه خبره، دویمه اهمه نقطه په ښایسته اخلاقو کې دا ده، او په دې باندې الحمدلله زما تفصیلي نشستونه هم شوي دي د اخلاقو په دې مسله. هلته ما دا مسله ښه تفصیلا ذکر کړې وه. موږ د مخلوق سره چې ښایسته اخلاق ساتو که نه، هغه موږ تقسیم کړي دي. نو زمونږ ښایسته اخلاق بهري، ښایسته اخلاق زمونږ بهري او د ښځې سره او د بچو سره او د مور پلار سره نه. دا له ما نوی ښایسته اخلاق لیدلي، که چا دا شریعت کې اورېدلي یا دا مسله لیدلي په کوم کتاب کې چې ښایسته اخلاق دې ته وایي چې ته به د پردو خلکو سره ښه خوی ساتي کور کې نه، نو ما پې هم بیا برای کرم پوه کوي چې موږ هم بیا دا مسله بیان کړو. ځکه چې د اوسه پورې خو موږ په دې طریقه روان یو چې ښایسته اخلاق یعنې د مخلوق سره ښه اخلاق ساتل، او په دې کې په اول سره کې هغه خلک راځي چې کوم ستا ګیر چاپېره دي، هغه مور پلار دي، ښځه ده، بچي دي، خپلوان دي، او بیا بهر خلک دي. که داسې څوک ونه کړي که نه، دې کې یو بله نقطه راځي ډېره خطرناکه، ده بیا ریاکاري شوه. ده بیا ریاکاري شوه چې زما اخلاق برابري بهر کور کې نه وي. دا خو ریاکاري نه شوه؟ ریاکاري شوه یو قسمه. هغه داسې چې زه غواړم چې خلک زما صفت وکړي. خلک دا وایي چې وګوره دی څومره ښایسته اخلاق لري، دی کنځلي نه کوي، دی بدې ردې نه وایي، دی چغې نه وایي، دی داسې نه کوي، دی دغه نه کوي، او دی عجزي کوي. کور کې دننه زما حالات بدلي. دا خو ریاکاري شوه. دا خو زه د مخلوق دپاره ویلي کېږم. ښایسته اخلاق چې ستا مور پلار ومني چې او زموږ د دې بچي اخلاق ښایسته دي، چې ستا ښځه ووایي چې او زما د دې خاوند خوی ښایسته دی، چې دا خاوند ووایي چې او زما د ښځې خوی مزېدار دی، چې ستا بچي ده ومني چې او زموږ پلار هغه ډېر دروند خوی والی دی. بهر هغه وروستنۍ خبره ده. او ما ته اوس ته ووایي که نه چې د بهر په دې مسله کې بیا د ریاکارۍ شبهه راځي چې کله ستا اخلاق عموما ښایسته نه وي. نو دا د انس بن مالک رضی الله عنه قول دی. د هغې نه بعد نصیحتونه د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه یا اقوال. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه مشهور صحابي دی او دا د رسول صلی الله علیه وسلم رازدار و. دا صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم رازدار و، صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم رازونه به ده سره وو. په ده کې یو صفت و ناشنا په دې ټولو صحابه کرامو په منځ کې په ده کې خاص و، او دی پخپله وي خلکو به د رسول صلی الله علیه وسلم نه د خیر په باره کې تپوس کو، ما به د شر په باره کې تپوس کو. خلکو به وي چې یا رسول الله ما ته د خیر دروازه وښایه چې زه یې وکړم،
ما به د شر تپوس کوو چې یا رسول الله شر راته وښایه چې شر څه ته وایي چې دې ته ځان وساتم. ځکه د شر نه چې دې ځان وساتو که نه دغه خیر دی، لوی خیر دی، لوی خیر دی. او کله داسې کېږي انسان ګورئ د خیر لارې لټوي او د یو شر د لاسه هغه هر څه ته لاړ چې ګډوډ شي. دې کې دا کمال و. ځکه د ده اقوال او نصیحتونه چې انسان وګوري تاریخ کې که نه او په آثارو کې نو هغه اکثر تعلق ساتي د فتنو سره. هغه اکثر تعلق ساتي فتنو سره. یو مشهوره خبره ده دا ډېره مشهوره خبره ده. وی شراب د سړو عقل دومره نه ګډوډ کوي لکه څومره چې فتنې ګډوډ کوي. شراب د سړو عقل دومره نه ګډوډ کوي لکه څومره چې فتنې ګډوډ کوي. فتنو نه ځان لرې ساتل پکار دي. په دې باندې زما الحمدلله ښه تفصیلي بیانونه شته. او آخره زمانه کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فتنې به ډېرې شي. بیا فتنې قسمه قسم دي. فتنه د زنانو، فتنه د مال، فتنه د شهرت، فتنه د سوشل میډیا، فتنه د شبهاتو. دا اهمه مسله ده. په دین کې نوي مسلې ده، شبهات دي، دا فتنه ده. یعنې یو مسله چې موږ سره پاسه 1400 کاله په دین کې موږ نه ده اورېدلې، هغه اوس شروع شوې، دې ته فتنه وایي. خو دا هغه فتنه ده چې د عقیدې سره تعلق ساتي. د دې فتنو نه به ځان لرې ساتي. دا فتنې ستا عقل دومره ګډوډ کوي چې دومره شراب نه ګډوډ کوي. دومره شراب نه ګډوډ کوي. شراب که تاله نقصان درکړي که نه هغه یو حده پورې دی. خو فتنه ګوره تاله داسې نقصان درکوي چې دین دله هم ختموي او دنیا دله هم ختموي. نو ځکه ځان لرې ساتئ د فتنو نه. راته زما نصیحت دی. که غواړې چې د ایمان قبر ته سلامت ورسئ که نه هر قسمه فتنې نه ځان لرې ساته. او هر قسمه ستا چې دنیوي څه شي سره څه واسطه راځي که نه هغه د شریعت په حدودو کې درنه ساته، په پولو کې، چې دا ستا دپاره فتنه ونه ګرځي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي وایي زما په امت باندې چې زما د مرګ نه بعد کومه لویه فتنه ده او زه پرې یېرېږم هغه فتنه ده څه ده؟ فتنة النساء، د زنانو فتنه، لویه فتنه ده د زنانو ده. اوس د زنانو سره تعامل، کمی زنانه ستا دپاره حلالې دي، کمی حرامې دي، کومو سره تعلق ساتلی شي، کومو سره نشي ساتلی. الحمدلله دا شریعت موږ ته بیان کړي. دا هغه د شریعت پولې دي چې زه تا ته بیانوم. ډېر احتیاط وکړې. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا زنانه په تاسو کې د هوښیار سړي عقل ختموي. ګورې د هوښیار سړي عقل ختموي. کمکل سړي نه دي ویلي، د هوښیار سړي عقل ختموي. او سبحان الله حالانکه د زنانه مبارک رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی عقل هم کم دی او د دوی دین هم کم دی. سره دی چې عقل یې کم دی دا دومره لویه فتنه ده چې د هوښیار سړي عقل ختموي. ته به ښه ویښ اوسې، ښه بیدار به اوسې په دیني معاملاتو کې، په دنیوي کې، چې ښځه ما د الله په توفیق سره نشي ګډوډ کولی. ځکه چې زه الحمدلله مسلمان یم، سړی یم، الله مله عقل لا کړی دی، سوچ او فکر به کړي. یعنې چې د یوې زنانه د لاسه ستا دین او دنیا هر څه تباه او برباد شي. او موږ لیدلي دي او تاسو هم داسې قصې اورېدلي به. ډېر په احتیاط ژوند تېروئ، خصوصا دا دور چې کوم دی. وجه دا دی چې پخوا د یو زنانه سره تعلقات جوړول پردۍ زنانه سره دا ډېر ګران کار و، ډېر ګران کار. او که د مشرانو نه ته تپوس وکړي نو هغوی به تا ته قصې وکړي چې دا څومره لوی، دا د مرګ سره لوبې وي. که زه داسې ویمه کېدای شي دا تعبیر زما صحیح، دا د مرګ سره لوبې وي، د پردۍ زنانه سره تعلقات جوړول. په څه طریقه به دوی میلاویږي، په څه به نه میلاویږي، څنګه به یو بل ته پیغام رسي. اوس هغه هر څه یوې بټنې ته راغلي دي. اوس مضبوط ایمان غواړي، د الله نه یره، د الله نه یره، مضبوط ایمان، تقوا چې د پکې نه وي که نه نو دا فتنه به ستا دین هم خراب کړي او ستا دنیا به هم خراب کړي. ډېر په احتیاط ژوند تېروئ، خصوصا چې کوم زمونږ مسافرونه دي. وجه مسافر خاص ولې ذکر کوم؟ یو سړی وایي ته مسافر ولې خاص ذکر کوي؟ ځکه چې مسافر د خپلو بچو نه لري، د زنانو نه لري. څومره چې انسان د خپل کور نه لري دومره د ده په فتنو کې د واقع کېدو یره ډېره وي.
دا خبره یاده کړئ ځکه چې څومره زر دې وس کېږي نو خپل کور ته واپس کېده پکار دي او چې څومره دې وس کېږي نو خپل بچو نه مراد خصوصا زنانه د ځان سره ساتل پکار دي داسې د فتنو دور دی نو خصوصا زه دې مسافرو ته وایم چې ډېر احتیاط کوئ د سوشل میډیا په استعمال کې ځکه چې زما خواته کسان راغلي دي او هغوی ته مسلې جوړې شوي دي د هغوی د بېدینۍ د لاسه او د هغوی د کمقلتوب د لاسه نو فتنه د زنانو داسې فتنه د مال هم ګوره لویه فتنه ده هم د انسان عقل ختم کړي کله د انسان عقل داسې ختم کړي چې دا ته بلکل یې شي چې په عرش باندې یو رب دی هغه معیني د دې مال د لاسه د دې مال د لاسه کله عقل دومره ختم شي که نه هسې نه دي ویلي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه چې شراب ګوره عقل دومره نه بندوي څومره چې دا فتنې بندوي فتنه د مال کله د عقل داسې بند کړي چې ده ته دا پته هم نه لګي چې دا مخامخ چې کوم سړی ولاړ دی دا زما پلار دی که نه زما دا خبره غلطه فتنه د مال کله د عقل داسې بند کړي چې ده ته دا پته هم نه لګي چې دا مخامخ چې څوک دی دا زما خپل روح دی دا زما ملګری دی دا زما مسلمان رور دی دا پلانې دا علانې عقل بلکل کار پرېږدي فتنه دې ته وایي نو حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی شراب عقل د سړو دومره نه بندوي څومره چې فتنې بندوي دا خبره دا نصیحت په دې زړه باندې ولیکئ یو خبره به هغه بله کوله وی یو کس پسې راغی هغه ته تپوس وکړو خو دا خبره ډېره قیمتي وه ما ځان سره لیکلې وه ما دا به زه دې ملګرو ته بیانوم د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه یو کس راغی تپوس یې ته وکړو وی زه یېرېږم کیدای شي زه منافق یم دا د هغه ځي د هغه زمانې د دیندارو خلکو عام صفتو د مسلمانانو چې هغوی به یېرېدو د څه نه منافقت او زموږ په زمانه کې لږ خلک دي چې د هغوی دا صفت او زموږ په زمانه کې که چا ته دې ووایي چې ته یېرېږه په دې نو تا ته به کیدای شي ګزار زړه درکړي زه تا ته منافق ښکارم بس زه تا ته څه بېدینه ښکارم بس که چا ته معمولي نصیحت کوې راګرمېږي او هغوی به په ځان یېرېدو که حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ما اوس نږدې خبره وکړه ده ته رسول صلی الله علیه وسلم د منافقانو د یو څو منافقانو نومونه ښوولي هغه بل چاته نه و معلوم الله پیغمبر ته ښوولي پیغمبر حذیفه ته ښوولي بل چاته نه و معلوم نو دی وایي چې یو ورځ عمر رضی الله عنه په ما پسې راغی عمر بن الخطاب رضی الله عنه اور یې وټکوه چې زه راووتم او په هغه وخت کې هغه امیر المؤمنین وی چې تپوس ته نه کومه بیا دې نه چې ته داسې تپوس نه کومه خو دې په له دې نه کومه ده تا له چې پیغمبر کوم نومونه درکړي زبان مو خو پکې نشته هغه انسان چې هغه ته عمر فاروق ویلی کېږي رضی الله عنه د ایمان غر د تقوا غر هر څه هغه قربان کړي په اسلام باندې هغه یېرېږي د منافقت نه حنظله رضی الله عنه د دغه سره میلاو شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هغه ورته حنظله څنګه یې یره یو منافق شوی یم هغه ورته څنګه منافق وي ګوره موږ د پیغمبر سره ناست یو او د آخرت او د دین او د ایمان خبرې کېږي زموږ ایمانونه څنګه بیا چې کور ته راشو دې بچو سره او خپلوانو سره داسې مصروف شو دې ته دا منافقت ښکاري الله دې په راحه وکړي زموږ دې زمانې ته راغلی وی چې دې لیدلی وی چې موږ څنګه مصروف یو یعنې هغه دا معمولي د بچو سره د ده دا مصروفه کېده او د دنیا کې مصروفه کېده د هغه ته منافقت ښکاري نه هغه ورته نه دا منافقت نه دی ابوبکر صدیق نه دی او خبره د هغه برابر وه خو د هغه دا یو ایمان و د هغه د ایمان یو مرتبه و چې هغه ته دا منافقت ښکاري نو بیا د رسول الله وسلم خواله فیصلې له ورغلو نو هغه ورته وویې حنظله ته وی دا کله دا او کله دغه یعنی دینداری به هم کې دنیا به هم کې کله به دینداري کې کله به دنیا کې کله به دینداري کې کله به دنیا کې ستا طریقه کار به دقه شان رواني ها یو کس راغی په حذیفه بن الیمان رضی الله عنه پسې
ورته یې وي وایي زه یېرېږم چې کیدای شي زه منافق یم. جواب یې ناشنا ورکو وی لو كنت منافقا لم تخشى، که ته منافق وې ته به په دې خبره نه یېرېدې. یعنې دا ګټه نه ښه ده چې ته منافق نه یې. کوم سړی چې په دې یېره کي او د خپل ایمان ورسره غمي، د ده ایمان رب العالمین یې ساتنه کوي. خو چې بلکل مطمئن شوي که نه چې نه زه برابر یم، دته ستا د تباهۍ اولنۍ پوړۍ ده. چېرته به ځان ته غره کېږي نه خپل ایمان ته نه خپلې دیندارۍ ته، همیشه به ځان ته د کمي نسبت کوي. درته یو نصیحت د زړه د کومې نه کوم، خپلې دیندارۍ ته که ته دومره دینداري وکړې که نه چې د جبل احد عمره سره زر د الله درکړي او د ټول روالي او په یو شپه کې او په یو ورځ کې د الله په نوم ورکړي که نه، ته به دې ته داسې ګورې چې ما هېڅ هم نه دي کړي. که ته ټوله شپه د سهاره پورې ولاړې او تهجد کوې که نه، ټوله شپه، نو ته به سهار بیا دا سوچ وکړې چې ما هېڅ هم نه دي کړي. که ته ټول عمر نفلي روجې نیسي که نه، نو ته به دا سوچ کوې چې ما هېڅ هم نه دي کړي. هله به الله رب العزت تعالی په دین کې ترقي درکوي. زموږ یو مشکل دا هم دی، موږ معمولي دینداري وکړو، بس بیا هغې ته سم داسې یو چې تپوس یې مه کوه. مشکل بیا څه جوړ شي موږ ته، د هغې نه بعد نوره نه کوو. مشکل دا دی، لکه مثال کې یو سړی دا ووایي چې زه خو بس اوچتې مرتبې ته رسېدلی یم، زه پکې کله ناکله د شپې تهجد وکړم. اوس دې د نورې ترقۍ کوشش نه کوي. ولې؟ ځکه چې ځان ورته پوره ښکاري، ځان ورته برابر ښکاري. که چېرته ده ویلی وی چې دا په هفته کې چې شپه نیمه زه تهجد کومه، دا څه دي؟ دا څه عمل دی مړه؟ عمل دې ته وایي. زه لیکل در کوم، بلې هفتې له به مخکې د هفته کې شپه تهجد کوئ، اوس به د 2 شپې کوي. بلې هفتې له به د 3 شپې تهجد کوي، بلې له به 4 کوي. ترقي روانه ده. ولې؟ دې ځان ته کم وایي. دلته هم زموږ معامله الټه ده. په دنیا کې ګوره زموږ دغه کردار دی. لکه مثال د یو کس 15,000 ریاله تنخواه ده، دې ورته ډېره وایي که لږه ورته وایي؟ لږه ورته وایي، نو ځکه یې په هغې ګزاره نه کېږي. دی په دې تګودو کې دی چې دا د 15,000 نه 6,000 شوې. که 6 شو نو بیا به ورته ډېره وایي؟ بیا هم لږه ده. بیا به دی وشي، بیا هم لږه ده. کور یې پکې جوړ کړو، بیا هم لږه ده، ځکه چې مارکیټ نشته. که مارکیټ یې جوړ کړو نو بیا هم لږه ده، ځکه چې نور ځای ورسره نشته. او داسې به دی روانې. که چېرته دا فارموله او دا طریقه موږ په دیندارۍ کې استعمال کړې که نه، موږ به لویه ترقي وکړو، لویه ترقي. زما دې درس ته دا کېناسته، بړه دا څه دینداري ده؟ هفته کې یو ورځ راشي، هم یو څو منټه زه ناست، ته ګوره بله هفته کې به دی 2 ورځې درس ته کېږي. په بله هفته کې به دی د دې نه زیات وخت ورکوي د دین د زده کړې دپاره. او دغه شان زه زما نفلي روجې مړه دا زه څه روجې نیسم، په پوره میاشت کې زه هغه 3 ورځې روجې صرف نیسم. بلې میاشت کې ته ګوره دی په هفته کې هغه 2 روجې به نیسي. دا زه څه مال لګوم د الله په لاره کې، 10 روپۍ 20 روپۍ، دا څه مال زه لګوم. دینداري دې ته وایي. ته ګوره بله ورځ ته 40 روپۍ ورکوې، بله ورځ 50 ورکوې، او داسې به ته به بره روانې. همیشه ځان ته به نسبت ته څه کې، هغه به د کمي کې. چې کوم ځای کې موږ، کوم ځای کې دینداري، کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه نیکان، کوم ځای کې موږ، کوم ځای کې جنتیان، کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه خلک چې خپل رب یې راضي کړی دی. او چېرته به دا نه وی. او بیا درته وایم او چېرته به دا نه وی چې زه هم څوک یم. دا ټکې ما درته ووایي که نه، ستا د تباهۍ اولنۍ پوړۍ هغه دا ده چې زه هم څوک یم، زه هم پوره یم. الله به راباندې رحم وکړي. او زمونږ کړیم دي، دا ډېر خطرناک ټکی دی. مونږ کړي دي، تا څه کړي دي؟ بله ورځ ما هغه د ملایکو باره کې چې خبره کوله، آیت الکرسۍ کې مونږ لګیا وو که نه، آیت الکرسۍ کې مونږ لګیا وو، هغه روایت ما ذکر کړو چې کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې اسمان کې دومره ملایک دي، دومره چې کله الله فیصله وکړي نو د یېرې د لاسه د بعضو ملایکو چې کوم هغه فیصله واوري، د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شي.
وی هغه اوښکه چې کله ولګي کته که نه نو په یو فرشته په یو ملک ولګي چې یا په رکوع ولاړ یا په سجده دومره ډېر دی هغوی او وی دی په سجدې د هغه ورځې نه د کومې ورځې نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او دی په رکوع کې د کومې ورځې نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي لا سر یې اوچت کړی نه دی وی کله چې د قیامت ورځ راشي رسول صلی الله علیه وسلم وی او دی سر اوچت کړي او خپل رب ویني وی چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک یا الله ته پاکې موږ ستا داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه زه یم هغه ملایک چې ټول عمر هغوی په سجده کې تېر کړی د هغوی د الله داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه ما او تا به د الله څه بندګي وکړو موږ به د خپلې بندګۍ څه صفت وکړو موږ کومه توره والې ده زه خو یم که الله رب العزت په معمولي خبره کې راونیو که نه په معمولي خبره کې نو زموږ د ټک خطا دینداري د هر څه تلې راغلي دي ځکه الله ته همیشه دا سوال کوه یا الله و ماله په دینداري کې ترقي راکړه زما دا کوم کمی چې دی وی الله دا پوره کړه ماله توفیق راکړه چې دا کمی پوره کړه او ځکه یو رسول صلی به یو دعا غوښته لمانځه نه بعد ویل کېږي تاسو ته به یاد دی اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کړمه او چې ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم دا دعا به چا غوښته رسول صلی الله علیه وسلم یعنې رسول صلی الله علیه وسلم الله ته سوال کوي چې یا الله ماله طاقت راکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم زما مرسته وکړه چې زه ستا ښایسته بندګي وکړم پیغمبر ترقي غواړي رسول صلی الله علیه وسلم ترقي غواړي چې زه به بره لاړې په بندګۍ ما ورته څنګه ویلی شو چې دا زموږ دا کومه طریقه چې ده او کومه لار چې ده دا بلکل برابر د دین اخوا څه نشته ویلی شو داسې نشو ویلی نو دا چې کوم سړی په ځان یریږي چې کیدی شي منافق یم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دی منافق نه دی ولي که دی منافق وی نو دی به نه یریدی په دې خبره دی به مطمئن وی اوس دا ګورې موږ ته یو تله کېښودی شوه ښه موږ ټول یو بل معلومولی شو چې موږ منافقان یو که نه یو دغې چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د خبرې مطلب باندې تاسو ورسېدی چې څوک یېرېږي په دې خبره چې کیدی شي زه منافق یم نه دی او چې څوک مطمئن دی بیا مخکې تاسو خبره پوره کولی شي دا هغه موږ ته یو تله کېښود الله رب العزت دې موږ د منافقت نه وساتي الله رب العزت دې موږ د شرک نه د کفر نه د منافقت نه د هر قسمه نافرمانۍ نه فحاشۍ نه دې الله موږ لرې وساتي زید بن ثابت رضی الله عنه كان مشهور صحابي دی زید بن ثابت زید بن ثابت رضی الله عنه اقوال او ویناګانو کې یو ناشنا دا وه دا زموږ دپاره ډېره فایدهمنه ده ما ځکه ځان سره نوټ کړې وم دا به زه بیانوم کله چې به د هغه نه چا تپوس وکړو که نه که چېرته داسې وشي داسې وشي او داسې وشي د دې به څه کېږي لکه کله ناکله یو نیم سړی فرضیاتو کې لګیا وي فرضیات پېژنې که څه مطلب دی فرض کا موږ چې کله خبره کوو که فرض کا یو سړی اسمان ته وخېږي هسې اوس زه خبره کوم فرض کا یو سړی قطع خو نشي دی فرض که د ځمکه ټوله د سرو زرو شي نو کله به چا د هغه نه تپوس کوو که نه چې فرض که داسې وشي نو څه به کېږي نو هغه ورته وایي کان هذا داسې شوي دي هغه به ورته وایي نه وایي دعوه حتی یکون اوس پرېږدئ چې کله داسې وشي بیا به ورسره ګورو دا زموږ ټول لپاره ډېره فایدهمنه خبره هسې فرضیاتو کې مه ګرځه راګرځه لکه بعضو مولیانو داسې مسلې لیکلي دي په کتابونو کې ته به ورته حیران شي لکه ما یو داسې ډېرې ته خو زه ته یو ذکر کوم یو مسله دا ده په بعضو کتابونو کې راغلې ده وی فرض که ټوله ځمکه د سرو زرو شي نو تیمم به کوم ځای کې اوس هسې وخت ضایع کول نه دي بلکل وخت ضایع کول دي شوي دي داسې
نه دي شي. چې کله وشو بیا به ورسره ګورو که نه. که چېرته ځمکه د ټولو د سرو زرو شوه د رب العالمین په دې دین کې به د دې څه حل یي ابره پیدا کړو. شی خو لا نه دي که نه. ځکه موږ د سعودي عرب د یو کټ عالم سره ناست وو، شیخ صالح الحیدان، الله دې وبخي، الله دې برحم وکړي. په ډېرو ګټو علماو کې د سعودي عرب نو درس په اخره کې هغه نه یو کس سوال وکړو. سوال دا دی شیخ که سړی او موږ په هغه ورځ دغه کې لګیا وو د دې اودس چاردام په دې مسایلو کې ښه تفصیلا. نو هغه دا سوال وکړو که یو سړی د مهي خېټې ته ولوېدلی دی بسي چل کوي او دی به څه کوي او د دې شي هغه ویلی شي نو چې کله وشو بیا به ما نه تپوس وکړي. دا اوس څه سوال دی ستا؟ نو ځکه هسې فرضیاتو کې پرېوته نه دي پکار، هسې خپل وخت ضایع کول. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې څه غوسه کېدو. کله چا به داسې تپوس وکړي که نه چې کار به لا شوی نو اوس یې کلی شي. او موږ کله ځان داسې تکړه تکړه کوو زر به تپوس وکړو چې کله څوک داسې راګیرو یا ورته وښایو چې ما سره هم څه علم دی. قبیل پرست داسې وشي او قبیل پرست داسې وشي او که داسې وشي او که دغه وشي. لکه یو دا مسله ذکر کړې د قبیل پرست، لکه اوس د بیزې بچی پیدا شي او سرې د سپي او نور چې د بیزې او دې سره به څه کوي؟ دا به حلال او که دا به حرام؟ دا څه خبرې دي؟ دین ټول ختم شو، مسلې ټولې ختمې شو. د دې قصو د لاسه ملحدین بیا په اسلام باندې اعتراض کوي. کوم خلکو چې د اسلام ملحدین هغه دي چې سره څوک مني نه الله مني نه رسول نه پیغمبر. دا بدترین مخلوق دی د ځمکې په دې مخ ملحدین. دا ملحد په اسلام باندې اعتراض د دې کم علم خلکو د لاسه کوي. لکه مخکې ورځو کې چې مولوي صاحب ویلي دي ما واده د چا سره کړی؟ پیرۍ سره. اوس که ملحد دا بیان واورېدو نو هغه به بیا نیوکه په موږ باندې هم کوي. ما ته به هم وایي چې ستاسو په دین کې چې دا مسله ده نو وروره ما خو دا مسله نه دی بیان کړې، دا خو دغه چې یو صاحب بیا وایي ما کړې. او د هغه نه تپوس کوي چې ده دا څنګه کړې. کس ورته وایي نکاح یې چا تړلی دا پرېږدم دا د راز خبرې. ته اوس موږ باندې نور رازونه راښکاره کړې. موږ خو الله ته سوال کړی چې یا الله موږ پټ ساته، خو تاسو یې سړی پرېږدئ. تا ته خو چا نه ویلي چې موږ ته بیان کړه، خو تا راښکاره کړه. د دې قسمه خلکو د لاسه ملحدین بیا څه کوي؟ په اسلام باندې اعتراض کوي. الله رب العزت دې موږ ته وساتي. سلمان الفارسي رضی الله عنه. سلمان فارسي مشهور صحابي دی او دی عجمي و، عربی نو، دی د فارس و. د رب العالمین د دین یو ښایست ته بیان کوم که نه، دا صرف په دې دین کې دی، بل ځای کې نشته. صرف په دې دین کې دی. هغه دا چې په دې دین کې تور او سپین نشته، په دې کې عجمي او عربی نشته، په دې کې غریب او مالداره نشته، په دې کې مسله ټوله د تقوا ده. او په خپله که چېرته مانځه کې ولاړ وي یا جومات صفونه دې ولیدو یا حرم کې وي یا حج او عمره کې وي یا بله داسې موقع باندې وي که نه ودرېده دا منظر، نو د اسلام سره هغه محبت هغه به ستا په زړه کې ښه ډېر شي. کله به تک تور انسان وي د تک سپین سره ناست یو ځای او دواړه به خاندي راخاندي د یو بل سره ملګرتیا. زموږ سره شتي دلته ګورې نه د جومات کې چې موږ دلته جمع یو خپل ملک کې خو هغه خپلې علاقې نو اکثر خلک د هغې یوې علاقې مسافرۍ کې یا ښارونو کې خپل ملک کې ته ښار ته لاړ شي، قسمه قسم خلک ستا خوا کې نه په منځ کې. چېرته دا مسله تاسو اورېدلې ده چې په صف کې به خپه نه لګې د توري سره، یا په صف کې به خپه نه یو ځای کې د سپین سره، یا په صف کې به خپه نه لګې د غریب سره یا د مالداره سره یا د چیت سره یا د دنګ سره. دا صرف په اسلام کې دا مسله ده. ښایست د اسلام. سلمان فارسي موږ سره مخکې څه وایو؟ رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر په عربو کې دی، سلمان فارسي عجمو کې دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، بلال حبشي رضی الله عنه.
بلال بیا هغه صرف دا نه چې د حبشې دی، مرې غلام د اصل نسل نه کمزوري او رنګ تک تور، مالی حالات کمزوري، غریب، هغه رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا ښایست صرف د اسلام. تبت یدا ابي لهب وتب، ابو لهب د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره، عربو کې عزتمن سړی، د رنګ نه سپین سور سړی، ښه مالداره، دی په جهنم کې. دا مسله صرف په اسلام کې ده. موږ سره دا نشته چې ګوره دا مالدار دی، دا غریب دی، تور دی، سپین دی، پښتون دی، پنجابی دی، دا هر څه ځان سره کېده. مسله دا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې څوک څومره پرهیزګار دی دومره دی الله ته نږدې دی. سلمان فارسی رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی سلمان فینا و منا، سلمان په موږ کې دی او زموږ نه دی، زموږ ورور دی. دا د اسلام ښایست دی. د اسلام ښایست چې دې ولیدو داسې ته به حیران شي. زه یو پیر حرم کې موږ ګورو، ډېره مخکینۍ خبره ده، حرم مکي کې هلته څه د حدیثونو یادولو څه دوره وه، نو څلوېښت ورځې هلته موږ وو. نو کله به موږ راجمع شو په حرم کې به ناست، نو ما به د هلکانو ته وکتو، افریقې والا پکې وو، ایشیا والا پکې وو، یوروپ والا به پکې وو، او سپین او تور او قسمه قسم، او د یو بل سره چې موږ کوم ګپ شپ لګوو، کومه ناسته پاسته، ځکه چې اوسېدو ځای یو، راجمع کېدو ځای یو. په هغه ټیم کې هم زما زړه ته دا خبره راغله چې سبحان الله د اسلام څومره ښایسته دین دی. دلته یو قسم دی بل ته نه ګوري چې دی خو د بل ملک دی، د بلې ژبې والا دی، د ده رنګ بدل دی، د ده مالي حیثیت ماته نه دی معلوم. خو ټول به راجمع کېدو په کومه خبره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه یادو. دا ښایست صرف په دین کې دی. او دا تا ته مسلمانانو ملکونو کې به ښکاري. یعنې ته لاړ شه دې یوروپ ته، دا چې د عدل او د انصاف دعوې کوي او د انساني حقوقو هغه هسې خود ساخته جنډه یې اوچته کړې ده، هلته ته ورشي چې دا کوم ملکونه چې د دې سپینو دي که نه، دوی د توریان د سره انسانان نه مني، د سره انسانان نه مني. وایي د دوی رنګ تور دی، چې پوستکی دی هلته تور و که نه، نو تاله په هېڅ څه کې ترقي نه درکوي. چې پوستکی د سپینو هلته ته او هغه علاقه د هغوی بس هلته ته کامیاب وي. دغه شان چې کوم ځای کې دغه تور رنګ والا زوروري، هغوی د سپین رنګ والا سره زیاتی کوي او ظلم کوي. الحمدلله اسلام کې دا نشته. سلمان فارسی رضی الله عنه هغه به یو خبره کوله. سلمان فارسی رضی الله عنه وی خیر دا نه دی چې تا سره مال ډېرې او ستا بچي ډېرې، حالانکې خیر موږ ټول همدغې ته وایو. ښه خیر څه ته وایي؟ د سلمان فارسی رضی الله عنه چې کوم سوچ او فکر دی هغه خیر څه ته وایي؟ خیر هغه وایي دې ته وایي چې یو دا کم عمل چې ته کې الله یې قبول کړي، دا او دویم دا چې الله دله اوچت اخلاق درکړي. دا دوه خبرې لوی خیر دی. که چا سره یي د سره دله الله خیر ورکړی دی. خیر دا نه دی چې ستا مال ډېري ستا بچي ډېري. کله ګوره داسې کېږي چې دا مال او بچي څه شي؟ فتنه شي او شر شي، او د دې مال او بچو د لاسه سړی چېرته لاړ شي؟ جهنم ته لاړ شي. ځکه دا محض ښایست د دنیا دی، د اوچت نعمت دی، خو دا ښایست د دنیا دی. دې ته ته په اول نظر کې خیر نشي ویلی، کېدای شي د ستا دپاره شی. الله قرآن کې وایي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. مال او زامن دا دنیا ښایست دی. دا نصیحت ګوره د دې ځینې اخیستی دی آیت. والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. الله خیر څه ته ویلی دی؟ الباقیات الصالحات، باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال. صرف دې ته مه خوشحالېږه چې زما مال ډېر شو،
دې ته وګوره دا کم مال چې ډېر شو او ډېر دی په دې کې ستا خیر دی او که شر دی. که چېرته د مال د ډېروالي د لاسه ستا دینداري ډېره شوي نو بیا خو موږ تا ته وایو چې خوشحاله شه په دې مال کې ستا خیر دی. که چېرته د دې بچو د لاسه ستا دینداري ډېره شوي او د دې بچو په ذریعه ته الله ته نږدې شوی نو بیا خو دې بچو کې ستا خیر دی د خوشحالۍ خبره ده. خو دې بل طرف ته هم که ته غواړي کیدای شي د مال د لاسه ته د الله نه لرې شوی دا خو بیا ستا دپاره شر دی دا خو بیا فتنه ده. کیدای شي د دې بچو د لاسه ته د الله نه لرې شوی نو ځکه په اول نظر کې د مال ډېروالي ته ته فیصله پې نشي کولی چې دا خیر دی که شر دی. څو پورې تا ته پته نه لګېدلي بعض مالونه انسان لره نږدې کوي الله ته بعض مالونه انسان لره لرې کوي د الله نه. بعض اولاد انسان نږدې کوي الله ته او بعض اولاد انسان لرې کوي د الله نه او دا خبر الله قرآن کې کړې ده ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. ای ایمان والو ستاسو بعض مالونه او بعض بچي ستاسو دشمنان دي. هغه دا دي کوم چې د الله نه لرې کوي چې کله مال تر الله نه لرې کړې که نه او کله د بچي تر الله نه لرې کړې او کله چې د ښځې تر الله نه لرې کړې نو دا ستا دشمن دی. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم الله وي هوښیار اوسئ داسې نه ښځه تا د الله نه لرې کړي. ښځه انسان د الله نه لرې کولی شي څنګه بد اعمال پې کوي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه ته دا وکړه دی ومني یا بچي ورته وایي. دویمه طریقه دا ده یو سړی دی مسافري کوي رزق ګټي. رزق موږ چاله ګټو ښځو له بچو له دی وایي چې بس دوی خوراک وکړي او د دوی خېټې ډکې شو حلال او حرام تمیز پکې نه کوي حرام هم ګټي. دې ځای کې دا بچي او دا ښځه د ده دشمنان دي که نه دي؟ څنګه دشمنان شو؟ د هغوی د لاسه دی په څه کې لګیا دی؟ دی په حرامو کې لګیا دی. نو ځکه زه تاسو ته وایم تا سره چې کوم مال دی او ستا چې کوم بچي دي په دې باندې نظر واچوه چې دا ستا لپاره خیر دی او که نه دا شر دی. که شر یې موږ یې بدلولی شو په خیر کې چې څو پورې موږ سره موقعي او موږ په دنیا کې یو. اخرنی نصیحت به یا اخرنی قول به د سعید ابن العاص رضی الله عنه سعید ابن العاص رضی الله عنه د ده نه اشنا خبره ده. خپل زوی ته یې نصیحت کوو نو دې زوی ته یې وویل زویه ډېر ګپ شپ د هېڅ چا سره مه لګوه ډېر ګپ شپ د هېڅ چا سره مه لګوه. که د قدرمن سړي سره د ډېر ګپ شپ ولګو نو کیدای شي په زړه کې راته څه راشي بیا به یې بدې شي او د سپک سړي سره چې ډېر ګپ شپ ولګو نو دی به د باندې زړور شي عزت به دې ختم شي. د دې څه خبره ده چې سوچ او فکر دې پکې جوړ وکړو نو ډېره قیمتي خبره ده. ځکه چې ته چې ګپ شپ لګې که نه نو خو د دوه قسمه خلکو سره به یې لګې نو یا درون یا سپک. درېیم پکې بل شتي منځنی نیم درون نیم سپک. که نیم درون نیم سپک وایي بیا به مسله اسانه وي خو یا درون دی یا سپک دی. ګوره درون سړي سره چې ډېر ګپ شپ لګې که نه او قدرمن سړی کیدای شي دې ګپ شپ کې ته داسې څه ووایي چې هغه مناسب نه وي نو یو داسې سړی به ضایع کړي چې هغه درون او قیمتي سړی او تا نه ضایع شو د څه د لاسه ستا د لاسه. ګپ شپ کې حدود ستا نشته د پولو نه واوړېدې نو ښه قدرمن سړی و ښه عزتمن سړی و او ستا یار او دوست و او ضایع شو ستا د یو عمل د لاسه. او کله انسان ګپ شپ ولګي د سپک سړي سره هغه څه شي زړور شي د دې د لاسه ته سپک شوې. څنګه سپک شوې چې اوس به دی هر ځای کې اوا موږ یې پېژنو نه ابو موږ سره ناست نه نه ښه ګپ شپ یې موږ سره لګو. بل دا چې سپک دی د هغه د ګپ شپ څه حدود نشتي او تا لار کولا وکړه نو اوس ورته ځان څه کړه ځان ټینګ کړه دی به کنځلې هم کوي
دی به ګزار هم کوي، دی به پکې بدې ردې هم وایي. نو بیا هغه مه ملامته کوه، ځان ملامته کوه. کله ګوره که خیال هم کړی چې دا یو ښه مثال زما ذهن ته راغی. دا یو نیم بنکټی ماشوم سره به ګپ شپ لګوي، مشر سړی وي، ماشوم سره به ګپ شپ لګوي په ډک مجلس کې، په ډک مجلس کې. اوس ماشوم د عقل کار نه کوي، او دی ګورن کتې کله که ماشوم ولې واپس داسې جواب ورکړي چې دی هغې سره سپک شي، وشرمېږي. نو ګوره غلطي یې ده په خپله وه. ته نښتی وي یو ماشوم سره چې هغه لا بالغ شوی نه دی، عقل یې کار نه کوي، او ته پورې نښتی. ته کله ګزار ورکوې، کله یې سکونډې، په جواب کې هغه دغه شان چل وکړو په ډک مجلس کې. غلطي ستا وه. موږ چې کله بعضو خلکو ته سپک شو که نه، هغې کې زمونږ خپل کردار وي. سړي نه سړي ته دا باز نه ګوري وډېږي، د هغه سره به ګپ شپ لګوي. ګپ شپ چې د دروند سړي سره ولګوي که نه، نو هغه ته ښه دروند شي. ولې ورته دروند شي؟ ځکه چې هغه ستا دا ګپ شپ لګول ستا اوچت اخلاق ګڼي. ورسېدې به دې مسله. او د سپک سړي سره چې ګپ شپ لګوو که نه، هغه ستا دا ګپ شپ لګول دا ستاسې اوچت اخلاق نه ګڼي. چېرې دا د اوچت اخلاق دی، هغوی دی ما ته محتاج دی، زمونږ کې څه مطلب و، په موږ یې ټایم پاسې کو، دی کول په خپله تا ځان ذلیله کړو. بعضو ځایونو کې ګپ شپ لګول ځان شرمول دي. بعضو خلکو سره به غلی ناست دغه شان په بعضو مجالسو کې به غلی ناست، لکه خبره د درنو د سپکو نه، خبره بیا د څه د مجلس هر ځای کې او خوله دې چینګې هر ځای ځای ته به ګورې، مخامخ سړي ته به ګورې. کله سړی عمر ته ګوري، دا مې کله سړی عمر ته ګوري. اوس یو مشر دی د شپېته او اویا کالو دی، ستا عمر 15 کاله دی، ته د هغه سره لګیا یو ټوکې ټقال. کله ناکله یو خبره داسې جوړه شي سړی وکړي ماحول کې، هسې مسله نه ده. ته د هغه سره لګیا ګپونه او شپونه لګوي، د هغه مقام ته وګوره او خپل ته وګوره. نو په دې هر څه کې زمونږ لوی کردار دی. زه دا غواړم چې من دا خبره ډېره ښه زده کړو. زه په دې باندې فخر کوم الحمدلله چې پښتون هغه قوم دی چې دوی د مشر ډېر زیات عزت کوي، او د افسوس سره دا خبره کومه چې دا خوی زمونږ نه ډېر حده پورې ورک شوی دی. خوشحاله فخر په دې کو چې دا د پښتنو صفت و. خفه په دې یم چې د ډېرو نه دا ورک شوی دی. په بیټک کې لنډ درته دا ووایم، په مجلس کې هر سړي سره داسې معامله کوه د څه چې هغه حقدار وي. دا سپین ږیری دی، دا کشر دی، دا مزولی دی، دا جاهل دی، دا عالم دی، دا مخوري سړی دی، علاقې مشر دی، دا زنانه ده، دا بوډۍ ده، او داسې پسې بیا څه. هر انسان سره به د هغه د عمر مناسب، هغه د حالاتو مناسب به د هغه سره څه کوې معامله کوي. دې دپاره که د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو که نه، نو ته به حیران شي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا فرقونه څنګه کړي دي په تعامل کې. ولې ځکه چې هلته زمونږ درنوالی او زمونږ سپکوالی صحیح ده. عزت او ذلت ته چا په لاس کې دی؟ اسباب یې چا سره دي؟ اسباب موږ سره دي، اسباب موږ نه لټوو. عزت ماله به څوک راکوي؟ الله به راکوي، خو دې پسې به منډه هغه زه وهم، اسباب به زه لټوم. ذلت الله ورکوي، خو دا چې څوک ذلیله شوی دی د څه د لاس ذلیله شوی؟ د خپل عمل د لاسه ذلیله شوی. په دې نصیحت پوه شوئ. الله رب العزت دې موږ ټولو ته اوچت خوی نصیب کړي، او الله رب العزت دې موږ ټولو ته هغه اخلاق نصیب کړي کوم چې الله زموږ نه غواړي. او څنګه چې الله رب العزت موږ دلته جمع کړي وو، دغه شان د الله رب العزت موږ او هغه څوک چې دا درسونه اوري یا ییني، الله دې موږ ټول په جنتونو کې یو ځای کړي. او الله رب العزت دې دلته دا را جمع کېده زموږ دې درس ته کېناسته، د دې درس ته اورېده او بیانول د الله زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځي. او الله رب العزت چې د دې مجالسو نه موږ چېرته هم نه لرې کوي، او الله دې موږ د مرګه پورې د دین زده کوونکي وګرځي، او الله دې موږ ته علم نافع نصیب کړي. را روانې جمعې له او د هغې نه بعد چې کومه جمعه ده، د 2 جمعې به زه نه یم، زما درس او بیان به بهر وي.
إذا نه بعد چې کومه جمعه ده که انشاءالله الله وغوښته او ژوندي وو نو بیا به درسي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.